aliwazir وایي پاکستان د پښتنو په سرونو سوداګري کوي. دا چې څنګه اولي سوداګري کوي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر aliwazir څو شېبې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د ارمان لوړي د تلین پر مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان لا له وړاندې د پښتنو په سرونو سوداګري کړې ده. نن د لر او بر سربیره په نوره نړۍ کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د شهید ارمان لوړي د تلین په مناسبت لوی غونډې روانې دي چې په همدې موخه یې د پی ټي ایم مشران پر بېلابېلو سیمو کې پر ویناوو بوخت دي. د معلوماتو له مخې د پاکستان پر بیلو لویو ښارونو کې د ارمان لوړي کورنۍ ته د انصاف غوښتلو پر موخه همدا شیبه په لسګونه غونډې روانې دي چې مشري هم د پی ټي ایم مخکښ غړي او مشران کوي. په دغو غونډو کې د شهید ارمان لوړي خور وړانګه لوړي، ثنا اعجاز، محسن داوړ، aliwazir، ادریس پښتین او د عبدالله ننګیال پر ګډون د پښتون پر قام مشرانو بېلابېلو ځایونو کې وینا کوي. aliwazir په جنوبي وزیرستان کې د وینا پر مهال په تنده لهجه وویل چې پاکستاني ریاست لا له وړاندې د پښتنو په سرونو سوداګري کړې ده. دوی نه غواړي چې په دې هېواد کې د پښتانه ژوند وکړي. نوموړي د لر او بر پښتون قوم په مشرانو باندې غږ وکړ چې سره یو دي شي څو د ریاست له لوري پر دوی د روانو ظلمونو مخه ونیسي او خپل حقونه وغواړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ.